تازه د کابل او ننګرهار پر بریدونو د غني او خلیلزاد جنجال. سلام دوستانو، ستړي مو شي، وخت مو بخیر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د کابل او ننګرهار په وروستیو بریدونو کې د طالبانو له لاس لرلو څخه انکار د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه دی. د جمهور ریاست ویاند صدیق صدیقي د ښاغلي خلیلزاد تر څرګندونو څو ساعته وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کابل ښار په لویدیځ پرچې سیمه کې پر سلبستریز روغتون برید لا ډیرو څیړنو ته اړتیا لري. ښاغلي خلیلزاد نن جمعه په خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ارزونو له مخې د کابل او ننګرهار مرګوني بریدونه دا اټکلي کړي دي، خو د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي لیکلي دي دومره ژر او په عجله د طالبانو ډلې ته په خونړیو بریدونو کې له لاس لرلو برات نشي ورکولی. په کابل کې په سلبستریز روغتون برید زیاتو څیړنو ته اړتیا لري او امنیتي بنسټونه ورباندې کار کوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې داعش د دا ډول بریدونو په ترسره کېدو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مخالفت او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر جګړه وپاروي. د کابل او ننګرهار په بریدونو کې د نوي زیږیدلو ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې افغانان باید په خپل یووالي سره د داعش ګواښ ته ځواب ووایي. نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د شو مستحق دي. خو د جمهور ریاست ویاند صدیق صدیقي زیاته کړې چې د جګړې لاره طالبانو انتخاب کړې ده.